د سترې محکمې قضایي زده کړو عمومي ریاست کې د محاکمو قضایي کارکوونکو ته علمي او عملي قضایي سمینار جوړ شو. د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې د قضایي تعلیماتو عمومي ریاست په تالار کې د پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو شاوخوا 140 جدید التقرر قاضیانو، مفتیانو او محررینو ته علمي او عملي قضایي سمینار ورکړل شو. د یاد سمینار ګډونوال ته د قضایي تعلیماتو عمومي ریاست د مسلکي مدرسینو لخوا د اسلامي امارت تعلیماتنامه، معین القضات والمفتین او د وثایقو لارښود په عملي او نظري ډول تدریس شول. د دغه قضایي سمینار یو تن استاد محترم مفتي نصیب الله صاحب وویل: په دې سیمینارونو کې عموما داسې څه په نظر کې نیول شوي وي چې د علماء کرام په هغه صحیح طریقه باندې هغه خپل کم ظرفیتونه چې دوی لري هغه پر کار باندې واچوي. یعنې عموما له علماو سره هغه خپل استعدادونه شته، خو صرف په دې سیمینار کې هغه طریقه کار ورته واضح کیږي چې څنګه اداري کارونو کې موږ خپله اداره پر مخ باندې بوزو. د سترې محکمې لخوا معمولا د موظفو قضاتو د ظرفیت لوړونې لپاره سمینارونه جوړیږي. په دې سمینارو کې تعلیمي، تربیتي، علمي او نظري برخې شاملې وي او په همدې توګه په اداري چارو کې هم ورته بشپړ معلومات ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه: موږ چې له هر سمینار وروسته نتیجه ګیري کوو، دغه قضایي سمینارونه ډیر زیات ګټور تمام شوي دي. دغه راز د پکتیکا ولایت د مرافعه محکمې رئیس محترم مفتي عبیدالله خالد هم دغه قضایي سمینارونه ډیر ګټور وبلل. زیاته یې کړه: قاضیانو لپاره کوم سمینارونه دلته دایریږي دا ډیر مفید دي. د مجربو استادانو د خوا نه وخت په وخت دوی ته د سمینارونه د مختلفو ولایاتو لپاره دایریږي او په دغه سمینارو کې قاضي صاحبان علمي زده کړې او ورسره عملي زده کړې هم کوي. په یادو قضایي علمي سمینارونو کې قاضي صاحبان علمي او نظري زده کړې کوي. نوموړي د محاکمو له مسؤلینو څخه د ورته سمینارونو د دوام او توجه غوښتنه وکړه. د مولوي محمد شریف جهادیار په نوم د کابل ولایت د قرهباغ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې قاضي او د دغه سمینار یو تن ګډونوال وویل: د موږ پوښتنې په ډېرې احسنې طریقې سره جوابولې او عملی کار کې له ماسپښین نه بعد به د موږ عملي کارو. الحمدلله موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو او دغه سیمینار ډېر ګټور او موږ مشرانو نه تقاضا لرو چې انشاءالله په آینده کې طویل المدت سیمینارونه موږ ته منعقد کړي تر څو پورې دین و اهل دین ته د خدماتو مصدرونه وګرځو. د سیمینار بل ګډونوال او د پکتیکا ولایت د شهري محکمې رئیس مولوي محمد اشرف ابو خالد هم دغه سیمینار له لاسته راوړنو ډک او ګټور وباله او وویل: د پکتیکا ولایت د ټولو ولسوالیو قضات او د استئناف محکمې قضات او له مختلفو ولایاتو چې جدید التقرر کوم قضات وو هغه هم راغوښتل سوي وو د سیمینار دپاره. نو الحمدلله موږ ته ډېر مفید او مستفید فایدهمند سیمینار و. موږ راغلي قضات ډېر مستفید سو او د استادانو ډېر منندوی یو. الحمدلله ډېر فایدهمند سیمینار پای ته ورسېدو. دغه سیمینار ته د پکتیکا د ټولو ولسوالیو مرافعه محکمې او شهري محکمې څخه ټول جدید التقرر قضایي منصوبین رابلل شوي او دلته یې ګډون درلود. د قضایي زده کړو عمومي ریاست د مسؤلینو د معلوماتو په اساس د یاد سیمینار ګډونوالو ته په عملي ډول د مختلفو نوع وثایقو، قبالو، د عریضې، جلبپاڼې، صورت دعوا، دفع دعوا، د صحت شرایط، د دوسیو او ابلاغ پاڼو د لیکلو طریقه، د دوسیو ترتیب، تنظیم او د لیږلو طریقې، د صادرې او واردې مکتوبونو او نور عملي طریقې روښانه او تدریس شوي. پر دې سربیره د سیمینار په ګډونوالو هره ورځ د مختلفو موضوعاتو په تړاو یوه مکمله دوسیه لیکل کېده. بیا به د لیکل شوو دوسیو او د هغو په اړه فیصلې بررسي او د نیمګړتیاوو په صورت کې به د نیمګړتیاوو د حل په موخه لازم لارښوونې کېدې. دغه راز د سیمینار په پیل او پای کې ګډونوال ته یوه امتحاني پرچه هم ورکړل شوه چې د دوی د لیکل شوو دوسیو سره ضم او د هغه له مخې به د سیمینار د ارزونې نمرې ورکړل شي. د یادونې وړ ده چې د پکتیکا ولایت د قضایي بستونو د علما کرامو لپاره لس ورځنی سیمینار پنجشنبه 1444 د شوال المکرم 28 نیټه پای ته ورسید او د نورو مختلفو ولایتو جدید التقرر علما به د نورو مسایلو برخه کې د روزنې په موخه 15 ورځې نور هم سیمینار کې ګډون ولري.